السلام علیکم ستاسو ورور جمشید ساګر یم کمراټ کې ناست یم ضمیر خان زمین صاحب را سره ناست دی یخ حوالګي او دا پشم را باندې وریږي ټولې لامده کړو ویډیو زر زر کوو ضمیر خان ضمیر صاحب له بلنه ورکومه خو د هغې نه مخکې یو څو شعرونه دي سر مې تاویږي اندازه مې لیونتوب ته رسي سر مې تاویږي اندازه مې لیونتوب ته رسي زه یې پاګل کړم دوی به کله سړیتوب ته رسي ښه دې وینم چې ظالم یو غوسه راولي ښه دې وینم چې ظالم یو غوسه راولي ګوتې مې چرته تمانچې او کلاشنکوب ته رسي څوک چې په کلي کې بدماش وي هر سړی تنګوي څوک چې په کلي کې بدماش وي هر سړی تنګوي اکثر هم هغه د خپل کلي مشرتوب ته رسي ما لیدلی دي په وینو کې ستی کړمه ضمیر صاحب ما لیدلی دي په وینو کې ستی کړمه قیمه قیمه شي چې بچی مې زلمیتوب ته رسي ما لیدلی دي په وینو کې ستی کړمه قیمه قیمه شي چې بچی مې زلمیتوب ته رسي په ښکلا باندې هو هغه ځای کې حد تمام شي په ښکلا باندې هو هغه ځای کې خط تمام شي چې خړه او پړه پښتنه مې پیغلتوب ته رسي ساګره لږ شان بدنصیبې ګنې بد خو نه یې ساګره لږ شان بدنصیبې ګنې بد خو نه یې پښتون زلمی او منزل د سادتوب ته رسي ساګر سے په دې کې خو خبرې نه کېږي زه به د ډایرکټ شعر وایم چې په مینتونو راله زړه مچوه نن ښه په جار ووایه نه دې پرېږدم په مینتونو راله زړه مچوه نن ښه په جار ووایه نه دې پرېږدم قسم په خدای مړې د اثر دې ورانوم نن راته یار ووایه نه دې پرېږدم قسم په خدای مړې د اثر دې ورانوم نن راته یار ووایه نه دې پرېږدم ما د رقیب سره پرون لیدلې استغفار ووایه نه دې پرېږدم او غزل دی چې پدار خیږي او شنه دي د خندانه پښتانه پدار خیږي او شنه دي د خندانه پښتانه یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه دا ستا څنګه غیرت دی او ته څنګه ځان ته نروې چې تا ایشتې ظالمه دي د شانه پښتانه ته کوږ اوږ راښکې کېږې او ته کوږ اوږ راورېږې چا بیا چېرته وجلي دي بارانه پښتانه چې ته یې راله را نه کړې په تا باندې پوهېږم ابی دادا دې هم نه و جانانه پښتانه ته پړقونه کې ته چېرته را پرېنوځې خدای ګو د ځمکې په مخ شته دی له اسمانه پښتانه ته پړقونه کې ته چېرته را پرېنوځې خدای ګو د ځمکې په مخ شته دی له اسمانه پښتانه او چې زه منم زه پوهېږم د دې نه خبره نه یې زه منم زه پوهېږم د دې نه خبره نه یې نه نه نشته 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 بې ایمانه پښتانه او چې ته سوچ چېرته کې وکړه یا تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه ته سوچ چېرته کې وکړه یا تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه او چې یو شعر دی پکې چې خدای دولت تر کړی و نو د دې دغه معنه شوه چې ستا حجره کې مړه دي دومره خانه پښتانه خدای دولت در کړی و نو د دې دغه معنه شوه چې ستا حجره کې مړه دي دومره خانه پښتانه او دا یاد ساته چې تا به پې د ژوند دا یاد ساته چې تا به پې د دې ژوند وباسم راغونډ به کمه یو ځیله په ګرانه پښتانه تا یاد ساته چې تا به پې د دې ژوند وباسم راغونډ به کمه یو ځیله په ګرانه پښتانه او چې شعر دی پکې چې ضمیره پرې تېر اختر کې نه دی زما خوښ راغلي و راله مړه ضمیر خانه پښتانه ٹھیک شو ساگر صاحب ډیره مننه ضمیر خان بھائی والسلام